دا چې د دغه علاقې مسلمانان الحمدلله د موږ سره حسب توفیق کومکونه کوي. دا مولوي صاحبان کله کله دغه خبرې ځکه کوي چې دا بعضې مولوي صاحبانو دلته ډېرې شپې وکړې، په د حالاتو ټوله ښه پوه شوه، بار بار راغلي دي او هر وارې راځي ډېرې شپې کوي. نو دا اوس هم څو شپې کېږي چې راغلي، دا د موږ ورخطا حال، دا ستړې، دا منډې، دا فکر او سوچ دا یې ولیده چې اوله ورځ ما درته د چندې غږ وکړو، نو 1,80,000 روپۍ تقریبا په جامع جومات کې د جمعې په ورځ باندې چنده وشوه. سبا ته چې ناظم صاحب لاړ، دغه ټینټو والا، د ساونډو والا، د دغو کرسیو، د دغه سامانو والا سره چې خبره وکړه، هغه 2.5 لکه روپۍ غوښتې. چې بیا ته راغی چې صرف د دغه سامان هغه نور خرچې څه کوو، دغه صرف کرایه 2.5 لکه روپۍ غواړي. نو یې کار خو کوي الله، پرېږدو خو یې نه، ځکه د دین د حفاظت ذمه الله اخیستې ده. خو موږ ازمویي چې ودرېږه، په تا کې همت شته، دین خدمت ته تیارېږي او که په شا کېږي چې اسباب اول غواړي بیا خدمت شروع کوي نو مخلص یې، او که نه چې اسباب نه یې خدمت شروع کړي نو مخلص یې. موږ فیصله وکړه چې انشاءالله جلسه به کوو، خو د ځای نه به د باندې کوو چې خرچه م ښه ډېره را باندې راشي، په ده به الله ډېر راضي شي، رسول الله به ډېر راضي شي. ځکه چې په موږ په سوال کې څومره ذلت تیر شي چې هر سړي ته زارۍ کوو، ځان ذلیله کوو د چا په محبت کې. په ټول عمر دی دغه خلک دلته چې ما سره دوی نږدې 11-12 کاله کېږي، ده خو نه که وپېژندم، په ټول وخت یې راته ثابت کړي چې ما د کور د ضرورت یا د مریضي یا د مسکنات یا د کور د جوړولو یا د یو بل مشکل په باب کې د یوې عنې مطالبه د چا نه کړې. الحمدلله صرف د دغه مځکې چښتن چې اوس وفات ته، اول چې ما دا کور جوړوو ما ورته ویلې حاجي صاحب زه یوه خبر درته کوم، کور جوړول مصرف غواړي، او زه خو نو ملا په تنخوا باندې په هغه وخت کې د ما 1000 روپۍ تنخوا وه. په دغه کور څنګه چلیږي او کور څنګه جوړیږي، خو په دغه کې به قرضې ته ضرورت وي. که داسې د هغه اوباد دي مالې که قرضه را سره کړي، خو په داسې مېړانه یې را سره کړي چې دا دې په ما ګمان نه وي چې خلیفه صاحب به بیا د زکات تمه راته وکړي. کله دا ماړه خلک مسکینانو ته ځکه کومک قرضه هم نه ورکوي چې وایي بیا خو نو مجبور یم اخر بیا په زکات کې ورپرېږدم، بیا په ملا او په پیر خو ډېر بدګمانه یي. مالې قسم په خدای ده که دا دې په ذهن کې درګرځي چې خلیفه صاحب به د زکات تمه راته وکړي، قسم په خدای ده چې 1 کروڑ راکویم که یې درنه واخلم. اول مې په قسم پوه کړ، مالې ما به ضرورت کېږي قرضه، خو د زکات په تمه نه. او دا هم خیال مه کوه چې اوس بیا به یې زه ترغوږتی نه شم، خلیفه صاحب ده څنګه یې تر وغواړم، مالې چې بېګا یې پیدا کړم سهار به یې در کوم، چې سهار یې پیدا کړم بېګا به یې در کوم. او دغه و الحمدلله، کله به مې 1 لک روپۍ تر واخیستې، کله به مې 1.5 لک تر واخیستې، کله 50,000 چا ضرورت به و. خو چې کله به یو مسلمان ما ته راغی، ماخوستن یو سړی راغی روپۍ راکړې، سهار وختي ما ورته ورکړم، مالې ورې وړه ځه. بېګا ته بېرته راغی، ده راته ویلې وایي خلیفه صاحب تاسې کور ده، د تاسې مجبوریت ده، د روژې مبارکه میاشت ده، مصارف د ضرورت دي، ما خو ضرورت نشته، زه خو تعدي نه کوم، په تلوار خو نه کوم په پور کې چې زر یې راکړه، تا ولې داسې زر راولېږلې؟ ما ویلې ما یو زبان ده، ما ویلو چې بېګا یې پیدا کړم سهار به یې درلېږم، چې سهار یې پیدا کړم بېګا به یې درلېږم، چې دا د چا ذهن ته ورنشي چې خلیفه صاحب تامې ده. موږ ته دلته ځکه راغلی چې موږ دلته روپۍ ډېرې ورکوو، کومکونه ډېر ورسره کوو، په دغه تمه راغلی. انشاءالله 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 تر اوسه به چا په ما کې دا ځای نه یې لیدلی. ځان صفایي نه کړم چې ما مدرسې ته نه یې ورکړي، د مدرسې مې انشاءالله چای نه دی خوړلی. داسې ډېر وخت کې ما ته روپۍ راکړه شوي دي، دا تحدیث په نعمت کم دی، دا طریقت برکت ده. جومات جوړېدو زه کله یم کوټې طرف ته، یو وزیر راغلی دی، د محتمیم صاحب پوښتنه کړې، محتمیم صاحب موجود ده، دغه د راغی ورته راوست، وایي نه ما خلیفه صاحب پکار ده. بیا راغلی بیا یې پوښتنه کړې، بل وخت زه نه وم، درېواري چې زه راغلم زه کور کې یم، سړی بیا راغلی. هسې یو مثال در کوم، یو مثال، خلیفه صاحب ور راغلی ده، راویې غواړو، وایي نه نه راغواړی مه، یو لفافه یې ورکړې ده چې دغه ورکړئ خلیفه صاحب ته. ګورئ محتمیم موجود ده، د
د دنیا د مدرسې واقدار څوک وي اوس په متمم صاحب دلته ناست وي چې کور ته لفافه راوړه چې خلاص مې کړه 50,000 روپۍ دې پکې ما یې ځان سره دا سوچ وکړ چې دا خلکو خیال دا ده چې دا مدرسه د خلیفه صاحب ده خلک په دغه خیال دي زه خو مزدور یم کې دلته مدرسه خو د ما نه ده زه خو تنخواخور یم کې زه خو مدرسې مالک نه یم نو دا خلکو چې راوړي دي دوی خیال به دا وي چې دغه د مدرسې مشر ده د مدرسې کار شروع ده نو زه دستي راغلم هغه روپۍ مې راوړې متمم صاحب ته مې ورکړې دوی ویل خو تا ته به زه موجود وم ما ته یې نه راکولې خو دا د تا ته یې درکړې ما ویلې نه که ما ته یې راکړي یم چې ما روپۍ په دا جومات کې ولګېږي خو داسې نه چې د جومات روپۍ دې ما په کور ولګېږي په قیامت کې بیا خدای پاک دې ما نه پوښتنه وکړي څو ورځې بعد مې هغه سړی په بازار کې ولید په مخه راغی ستړي مشې مو کړې ستړي مشې نه بعد تحفه درته ورسېده ما ویلې و وایي د ما وراره یې وه که څوک یې خو د دوبۍ نه یې تا ته برخه رالېږلې وه الحمدلله رالېږلې یې ما ته وه داسې ډېر مثالونه دي په یو باب کې زه څه نه ویایم صرف دغه کلیوالو ته هم نه ویایم تاسې ته هم ویایم دا دیني خدمتونه دي موږ چې څومره په مخ ځي د خلکو په همکارۍ ځي چې خلکو همکارۍ نه وي داسې اجتماعګانې موږ بیا نشو جوړولی نور خلک د هر چا سره هر څه کوي هم نه وایي چې پلانکي پیر سره دومره کومکونه کوي پلانکي پیر سره دومره کومکونه کوي زه صرف د دین په مقصد دا وایم چې کوم خلک یو وارې رښتیا د موږ سره ځان مخلص بولي متعلق بولي چې یو وارې په دیني خدمت خبر شو نو خو باید بیا هغه خپله همدردي ښکاره کړي ولې موږ سوال ته مجبوره کوي چې یو وارې به موږ سوال ورته کوو وي به مرید ته به سوال ورته کوې بیا یې احسان هم په تا باروي خو د دین کار ده دا یې موږ خانقاه ده هره جمعه شپه دا طالبان مولایان د دغه ځای شهید 80 او یا 50 نفره میلمانه وي خو په دا ټول وخت کې چا دا پوښتنه هم نه ده کړې چې دا میلمنو ته خرچه د کومه نه کېږي دا خو مدرسه نه دی مدرسې دپاره خو سوال کوو د خانقاه دپاره خو چاته سوال نه ده کړی د خانقاه د میلمنو خرچه په چی شي کېږي اکثره د لنګر مړی په دغه نیت ورکو چې خدام طالبان د علم باطن راغله د طالب په نامه هم چنده کړې د طالب راغی که مولید هم دلته خو د طالب په صفت راغی مرید خو طالب ده خو مزید شی که یا مستی وي یا د چای سره میوې وي یا د سهار په چی ملایي وي یا ګرمه مړۍ وي دا خلیفه مبارک اکثره د جوبه خرچه کوي خدای دې په مال کې نور هم برکت کړي امین حاجي صاحب د هغه د جوبه خرچه کوي اکثر هغه کومک ورسره کوي چې امام مور پلار مړه دي زه په هغه صدقه کوم د ملایو اکثره بعضې شیان هغه ورته راوړي کله دی راوړي په کال کې 80,000 روپۍ صرف د لنګر نه زائد خرچه د خپلو جوبو نه دی کوي خدای دې عوضونه یو په 2 کروړه په دنیا او په آخرت کې ورکړي هر چا ته دې خدای ورکړي دغه شي ته لږ پام دا د دغه په خاطر چې د مولوي صاحبانو پرون هم په دغه خبر وکړه موږ سره الحمدلله کور خرچه مو د 2 لکو نه د میاشتې زیاته ده 50 نفره یو په کور کې خو خلک دومره تعاون الحمدلله کوي د الله په رحم چې موږ د کور ګزاره روانه ده تر اوسه مجبوره نه یو خو چې چیرې زه کار کوم په دې هم پوه شئ په دې کې هم غلط تبلیغات په ما پسې کېږي حرام ده اکثره اوقات دا صفا درته یم اکثره اوقات دغه یوه چنده بله چنده کې چې دا جلسو کې چې دا خلک راشي په کاره به ووایم څوک 15,000 څوک 10,000 څوک 20,000 څوک 2,000 څوک 1,000 روپۍ کومک را سره وکړي دغه روپۍ زه د خپل عیال نه بچت کوم هغه کور په جوړوم حرامه ده که د یو مؤسسې یا د یو شخصي طرف نه ماته د کور په جوړولو په مځکه کې یوه سړي ماته 6 لکه روپۍ رالیږلي د مځکې د اخیستن یوه سړي 2 لکه روپۍ د کور د جوړولو په نیت یوه سړي 1 لک روپۍ د کور د جوړولو په نیت راکړي په دا دومره کې په دا څو کاله کې لګیا یو هغه موږ د کور په کار باندې شروع ده مشخص مدرک دې موږ نشته خو نه یې غواړو د چا نه الحمدلله خدای دومره راکوي چې هغه هم په سوکه کار روان ده ما اوس مشخص مدرک د تنخوا نه بغیر 2-3 ځایه دې هم در وښیم دا خلیفه صاحب د 2 دوکانونه دي په خپلو دوکانو کې زمانو ماته په ګټه کې څه فیصدي مقرره کړې داود 4-5 میاشتو کې 80,000 روپۍ در راکړي امین حاجي صاحب دا دلته دوکان ده په خپل دوکان په ګټه کې ماته چې هر څومره مقررې دي روپۍ راکوي زه ورته وایم چې الحمدلله ما کار جوړ دی وایي دا یې تا خپلې دي نو زه وایم ما خپلې څنګه دي وایي ما د ځان سره فیصله کړې زکات نه ما په ګټه کې د ځان سره فیصله کړې ده چې دومره روپۍ به زه خلیفه صاحب ته ورکوم 80,000 روپۍ په داود 4 میاشتو کې ده راکړې دي
او موږ په ټوله کراچۍ کې په زرګونو مریدان دي په یغو کې یو مولوي صاحب محمد عمر په نامه باندې دلته مې مخکې چې په نظر شو خدای دې د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابی نصیب کړي سکه یغه په خپل ګټه کې ماته څه شی فیصدي مقرر کړي د روژې رئیس تقریبا 1,20,000 روپۍ راکړي یو ری 60,000 را لګلې یو ری 50,000 را لګلې یو ری اوس ناظم صاحب ته ویلو چې 50,000 روپۍ بیا د ما سره دا د موږ هغه شخصي عاید چې تر څو وخته به وي نور په دغه عنوان نه درته وایي چې تاسو ته ترغیب درکوه چې چا هغه لوی ذات مالک وي په یغه اعتماد وي تاسو به هغه د یغه راوستلې دلته چاته په دا ټول خلکو کې یو سړی دا وی چې ماته دعوت خلیفہ صاحب طرف نه راکړې شوې ده په خلیفہ وي که ملای وي که شیخ الحدیث وي که حاجي وي که پیر وي که مرید وي یو څوک دا په دا ټول جلسه کې ثابت کړي چې خلیفہ صاحب ماته ټلیفون وکړ راشه شته څوک نو چا راوستی الله تعالی زړه ته در وغورځول چې روپۍ در غورځوي الله یې زړه ته در غورځوي هر څه چې غورځوي الله چې یو وارې د هغه په هغه خزانو په مالک باندې اعتماد شو هغه د ټولو خزانو څښتن ده خو په دا دیني اجتماعګانو کې لږ بیا د یادولو په شکل ځکه بعضې خلک دا خیال کوي چې د دغو روپۍ نه ځایږي په موږ چې بعضې مولي صاحبان بعضې خلک هم داسې هغه ښه مخلصین تر بعضې پیرانو پورې دغه خبرې کوي وایي د دغو د روپیو ځای نشته حتی یو مدرسې والا یو وخت کې چاته به خود ټوکه کړي طالب ته ویلي دي چې خلیفه صاحب ته وایي چې دا د خپلې مدرسې نه څه کومک موږ سره کړی موږ مدرسه به مې تا په مدرسه چلېږي ما ویل شکر ده چې د مسکین سوه ګمان دی نه ده راباندې که داسې ګمان دی وایي چې ما ته محتاج ده او پالیار یې درتلی کېدای شي لیاد مې بدلوی اوس خو ځکه سلام راته کوي چې ما ته امید لرې دا اسې بعضې خلک تبلیغات وي تبلیغات دغه دپاره ځکه دا اوس هم راته هغه خلیفه صاحب هم راته ویلې دا مجبور شوم دغه خبرو ته اوس چې راتلو وای په لاره چا راته ویلې چې ما ته چا ویلي دي چې د کور د جوړولو د کور د خرچې ټول مصرف یو سړي په غاړه اخیستی ما ورته ویلې مالې هغه سړی چې دی یادوي ما په یو مجلس کې پوښتنه تر وکړئ تا دې په خدای قسم یې چې تا د ما د کور په جوړولو کې یوه انه راکړې وای نه مالې په خدای په قسم یې پوښتنه تر کړې نو دا دیني اجتماع به نه خرابوو انسان عاجز ده نبی علیه السلام مخ ته په خره سړی تېر و دی په لمانځه ولاړ و هغه په خره سپور تېر شو ده ته خوشکه ورغله چې سلام یې وګرځو ښېرا یې ورته وکړه چې خدای پلې په مځکه مه پرېږدې په یغه ځای شل شو وروسته بیا وایي الله زه مې انسان یم چې نور انسانان په چی خوشحاله کېږي زه هم خوشحاله کېږم چې نور په څه خفه کېږي زه هم خفه کېږم خو زه خفه شوم ښېرا مې وکړه یا الله که لایق دې دغه ښېرا ونه وي خدایه بدله یې په آخرت کې ورکړي ګناه یې په مخ کې بېرته بیا شفقت وکړه دعا یې ورته وکړه نور خو د خولې نه چې اهو شل خو شو چې رسول الله وایي چې زه مې انسان یم خوشحاله کېږم هم خفه کېږم هم د نور انسانانو په شکل رسول الله صحابه ته دا توصیه وه چې دا د خلکو خبرې ما ته مه رارسوئ چې په ما کې غږېږي ځکه زه چې د کور نه راوځم چې ما په زړه کې د هېڅ مسلمان سره حسد نه وي دغه د ما سنت دی زه په دغه ډېر خوشحاله یم دغه اپیل دغه علماو ته هم کم د خلیفګانو ته هم کم د مریدانو مخلصینو ته هم کم زم دا سوال کم چې د چا خبره ما ته مه راوړئ ځکه بعضې خلیفه صاحبان دي ما شاګردان دي خلیفګان دي ډېره خواري مو پورې کړي دي خو اوس یوه نیمه خبرې راورسېږي هغه چې موږ په سجدو کې دعا ورته کړې دي هغه نه مزړه ونیول شو انسان د عاجز ده انسان د عاجز ده خو انسان د هغه کېږي نو په دغه دیني خدماتو کې باید موږ تاسو دلجویي وکړو چې که زه بالفرض که کمزوری کېدم معتمم صاحب کمزوری کېدو ناظم صاحب کمزوری کېدو تاسو به تسلي وکړئ چې ولې ورخطا یې خو خدای دنیا راکړې دا خدمت دا مصارف به موږ درته کوو دا اوس د ناظم صاحب نه په لارې راتلم پوښتنه مې تر وکړه که دلته و ما لې اجمالا بېګا مې ورته ویلي د دغه جلسې اجمالي مصارف ما ته وښیه چې دا خلک پوه شي چې مصرف کېږي او د دغه ځای خلکو موږ سره دومره کومک کړی وایي د 10 لکو نه واوښتې څه مصارف لا پاتې دي چې هغه مې نه دي لیکلي خو چې دا ومې لیکل دا څو ورځو کې 10 لکو نه واوښتې چې په یوه جلسه 10 لکه روپۍ خرچه کېږي د چا دپاره کېږي دا جلسه کې چا شخصي ګټه شته که څوک شخصي نیت کې وکړي دنیا او آخرت برباد شو که نه شو برباد د دنیا د سره سره خلک راغلي خو د هر چا د خدای رضا مطلب ده
په دغه غټ نعمت کې به ټول مسلمانان شریکان یو. نو آینده دپاره هم چې کومو مسلمانانو په دغه دیني خدماتو زړه خوشحاله کېږي نو هغه دا خبره په ځان سره په ذهن کې ولري دلته یو چا ماړی کړې وه کور یې جوړ کړی و خیرات یې پکې کړی و نو زه خو چېرې نه جنازو ته ځم نه خیراتو ته ځم خو جمعې ورځ ده وایي خلک هم ډېر راغوښتي دي ما یې ځان سره څو چې کومري ځم هم په دغه نیت روان شوم چې دا عوام دي د جومات نه لرې مدرسې نه لرې دي داسې خلک بې راغوښتي چې کېدی شي ډېر ډېر وخت به د علماو په مجلسو کې نه یې ناست که خدای پاک د یوې نیمې خبرې توفیق درکړه تا یوه نیمه خبر وکړه او خدای پاک ته دغه خلک متوجه شوه خو رب کریم یو څو خبرو توفیق راکړو په هغه کې مې ورته ویل د کور چکتن کېدی شي دلته به ناسته مې ما د کور مشر کوم یو د پېژندو مې هم نه وایي دغه ده ما د دغه بلډینګ او شي ته خو چې زه ګورم خرچه به تقریبا کروړونو ته رسېدلي که نه وایي او ما نو زه یو سوال درته کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا موږ کړې ډېر په شفقت درته دا وایم چې دا بلډینګ د دنیا دپاره جوړ کړو چېرې په مدرسه کې یوه کوټه خو د آخرت دپاره هم جوړه کړه چې په بلډینګ 1 کروړ لګوې یوه کوټه خو په مدرسه کې 2 لکه روپۍ به په راځي دا به صدقه جاریه وي ته به مړ وي کور به دې پاتې وي خو هغه کوټه بیا نه پاتې کېږي چې 100 کاله مدرسه وي په کوټه کې د دین خدمت جاري وي تا ته به خدای پاک پس له مرګ هم ثواب چې درسي ټول علما ناست دي د رسول الله وعده ده که نه شته دا خبره که نه شته نو هر مالدار د ځان سره باید داسې سوچ وکړي چې کور د دنیا جوړوم 1 کروړ په لګوم په دا 1 کروړ کې په 100 کې 1 لک په 100 لکو کې 1 لک د مدرسې ته ورکړه خانقاه ته دې ورکړه نور د خدای د خلکو راتګ قبول کړي مختصره دعا به خلیفه صاحب وکړي نور به ذاتي د ناوخته کوشش په دې مړی کوو چې مړی زر شروع شي او کوم ملګري ته چې اول صفو کې مړی نه رسېده نو بیا د دې دپاره چې دیني حکم د موږ او تاسو ته تغییر رانه شي هغه ملګري باید په اودسو بیا کوشش وکړي خوب ما درته مخکې وعده کړې وه ما خیال دا و چې زه دا خوبونه ادارې به ډېر نه بیانوم ځکه بعضې خلک غریبانان دا خبر هم په بوج وي چې دی دا خلکو ته خوبونه بیانوي دا د جنت زیري څنګه په ده باندې را روان دي موږ ته نه دي او دوی ته داسې خوبونه وي داسې سلسلې دا خلک بعضې غلط تعبیرونه کوي چې خلک په ده خطا کوي نو یو خلیفه صاحب دا مخکې خو مې د عوامو خوبونه درته بیان کړه یو خلیفه صاحب راته وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم او اهل بیت مبارکین ټول حضور پاک صلی الله علیه وسلم اهل بیت مبارکین ټول دلته موجود وي بیا وایي پیغمبر علیه السلام وایي چې خلیفه صاحب ته حکم وکړه چې دا زیری ورکړي دغه خلکو ته 3 غټ انعامات اول دا چې د الله د دغه ټولې مجموعې سره د مغفرت وعده ده چې ما ټولو ته ګناهونه معاف کړي دوم دا زیری ورکړه چې الله تعالی وایي زه د دغه ټولې مجموعې نه راضي یم دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم او اهل بیت وایي چې موږ د طرف نه بیا دا زیری ورکړه چې په قیامت کې به موږ ټول د تاسو شفاعت کوو زه خو خیال کوم او خیال نه زه وایم چې دا به هر سړی مني چې په کروړونو روپۍ دنیا څوک ولګوي داسې زیری به په دنیا کې نشي ورته راغلی چې الله د خپلې رضا اظهار کوي او د مغفرت اظهار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت ټول د شفاعت وعده کوي قسم په خدای ده قسم درته وکړم چې د دین نه لرې شي خبره چې په عربونه نه چې دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه وي او دغه سړی چیښتن وي په نورو لیارې ولګوي دغه مقام نه کې پیدا دلته کومه سلسله نه ده دا د طریقت ته چې کومه خبره نه ده دا د علم ده چې کومه خبره نه ده ما پرون هم چورت وایه دا د مځکې چیښتن به څه خیال کوي چې ما احسان وکړو چې مځکه مې ورکړه زه پرون راسي په دغه چورت کې یم چې د دغه نعمت شکر به دی څنګه ادا کړي چې د دوی په مځکه باندې 100 لکه وارې کلمه وویله شوه 100 زره وارې درود شریف ویل کاشکې دا مځکه دې ما وای کاشکې او داسې نه چې دغه یو وارې وای چې ټول عمر مې وقف کړی وای دغه دین ته کاشکې چې په دغه مځکه دې ما د دغه طالب قدمونه لګېدی